د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ سړک چې په پاخه او اساسي ډول رغول شوی، ګڼ شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندهار ښار او سپین بولدک ترمنځ سړک چې شاوخوا 80 کیلومتره اوږدوالی لري په دوو برخو کې جوړیږي چې کار به یې په نږدې راتلونکي کې پای ته ورسیږي. د دغه سړک پر جوړونې 2.5 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول شوي دي. د کندهار اوسیدونکي وایي مخکې به پر دغه سړک ترافیکي پیښې رامنځته کېدلې، مسافر او ناروغان به له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو اوس دا ټولې ستونزې له منځه تللې دي. پخوا بیا د سلام دلته زموږ څخه 1.5 سل 200 غوښتې، اوس یې 50 روپۍ راڅخه واخیستې. دا د اسانۍ د لارې د اسانۍ په اعتبار سره نو دا سړک موږ ته ډېرې وسایي پیسې کړي، مریض مې معنا په تکلیف کېږي. پخوا به پر دا لارې باندې اندازې ته ورسېد چې هغه به مرګ ته نږدې سو. اوس مثلا چې مخ راړی بیا بولدک ته رسېدلي، بولدک څخه مخ راړی بیا به ښار ته. اوس بس شکر دی الحمدلله، خلک ډېر هوسا دي، ربط آمد مسافر خوشحاله دي. اوس در پخوا معنا اوس حالات ډېر خوندور دی. هغه مخکې چې کوم ټکرونه کېدله د ټکرو څخه اوس خلک خلاص دي. د کندهار اوسیدونکي وایي اوس خلک کولی شي خپل ناروغان او سوداګریز مالونه په ښه ډول ولېږدوي چې دا ډېره لویه اسانتیا ده. دوی غوښتنه کوي چې پر دغه سړک باید تر اندازې زیات بار په موټرونو کې انتقال نشي تر څو د سړک د خرابتیا مخه ونیول شي. اوس الحمدلله چا موږ ته ګوته نه نیسي چې باید ټکر شوی وي، خو دغه دی چې مطلب دا خلک دغه انسانیت وکړي نه، خو دا خو انسان سړک نه دی. ما دې ورور 80 ټنه 90 ټنه مال پر دې وړه کېږي نه دی، دې سړک ښه نه وي. موږ دا خوشحاله یو چې الحمدلله د سپین بولدک څخه او در کندهار پورې ډېره ښه لار پخه شوې ده، ډېره ښه اسانتیا راوستلې ده. وروره خدای دې ته خیر درکړي، خدای دې ملت جوړ کړي، وروره خدای دې افغانان ټوله جوړ کړي. د دغه سړک یو تن انجینر عزیز احمد وایي د دغه سړک په جوړولو کې له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي او سلګونه کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. او موږ چې هر ځای په هر هغه ولایتو کې کار کړی دی، خو موږ ته یوه حادثه پېښه ده او موږ د کندهار نه ډېره خوشحاله یو، ډېره مننه چې موږ ته هېڅ حادثه تر اوسه نه ده پېښه شوې، نه مرژوبله کې شوې، نه بل څه کې شوې دي. موږ چې په هر ځای کې په هرات کې او په لوګر کې او په هغه کې هم کارونه کړي دي، حتما موږ ته مشکلې ډېرې پېښې شوې، مرژوبلې هم کې شوې، جنګونه هم شوي دي. د کندهار اوسیدونکي غوښتنه کوي چې د نورو ولسوالیو او کندهار ښار ترمنځ خامه سړکونه دې هم ورغول شي تر څو خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.